زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سره دی پام پخیر نظر زمون پلوری ونګوري پام پخیر نظر زمون پلوری ونګوري اغیار قدر د وطن د میړنو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی وقت پتا کې می گزران دلی ونو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی کله بادشاہ کله گدا کله مجنون د مینې کله بادشاہ کله گدا کله مجنون د مینې ژوندون می ټول یو تماشا د تماشو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی وقت پتا کې می گزران دلی ونو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی فردوس مسکین یادیږي اشنا چې ترګ زې مومن فردوس مسکین یادیږي اشنا په خټشمار پالا کدا داود زو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی وخت پتا کې مې گزران دلی ونو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی وخت پتا کې مې گزران دلی ونو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی زکه ګریوان مې نیم په غاړه نیم زغو سر دی کوټی ګرامی صاحب د خپل کلی د خایست او د رنگینو حالات بیان کړي دي هادي کوټی ګرامی صاحب زمونږ خو ملګری دی دوست مو دی او هغه د محفل جوړ کړی دی د دوستانه ماحول جوړ کړی دی نو د هادي کوټی ګرامی صاحب دا کلام دغه د کلی د زلدیر د پاره د خوش علاقو د پاره د ملګرو د پاره د رشتہ دارانو د پاره د یارانو د پاره کم چې په وطن کې دی کم چې د وطن نه بار دی د پاره یو ډالې وړاندې کوي زه په کوشش کوم حدیث صاحب به قبول کړي چې په هر حالت کې دا پزل دیر کې د هر یو کلی نخلې دې گیر چپیر غرنا دی پمنس کې زمون کلی دې دا پزل دیر کې د هر یو کلی نخلې دې دا پزل دیر کې د هر یو کلی نخول دی گیر چپیر غرنا دی پمنس کې زمون کلی دی گیر چپیر غرنا دی پمنس کې زمون کلی دی